अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो खुदेदू की चटोल बार रोग जोड़ यही उम्मीद लरम چې د صحت جامې به مو پتن وي دوستانو نن زموږ ویډیو د دې په باره کې دا چې ښځې سره په ولاړه باندې کورواله نقصانات ورکوي یا فائدې د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې مهم معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي دوستانو دا رنګې ډیر هلکان یا دا رنګې ډیر واده شوي چې هغوی د خپلې ښځې سره په ولاړه باندې کوروالی کوي او دا رنګې کار دی صرف د فحش فلمونو کتو د وجې کوي چې دی کله فحش فلمونه وګوري او په فحش فلمونو کې د ښځې سره په ولاړه یا په بلو طریقو باندې کوروالی کوي نو دی هم غواړي چې دی هم د خپلې ښځې سره په هغې طریقه باندې کوروالی وکړي نو دوستانو دا یاد وساتئ چې دا بالکل د اسلام خلاف دي او د دې نقصانات هم ډیر دي کم انسان چې په ولاړه باندې کوروالی کوي نو د ده په جسم کې به لرزش پیدا کیږي او د ده خپې به هم کمزوري کیږي بل نقصان یې دا دی چې د ده ښځه به کله هم حمل نه اخلي یعنی د ده به اولاد نه پیدا کیږي او دې سره د ښځې خپې هم کمزوري کیږي او ستاسو ملا ورسره هم کمزوري کیږي ځکه چې ستاسو ټول زور په ملا باندې راځي نو کم کسان چې په ولاړه باندې کوروالی کوي زه په دې ویډیو کې هغوی ته دا گزارش کوم چې هغوی دې په ولاړه باندې کوروالی نه کوي ځکه چې دا د سنت خلاف دي او دا ګناه هم ده او د دې نقصانات هم ډیر دي کم انسان چې په ولاړه باندې کوروالی کوي نو د ده به خپې هم رپیږي او دې سره ټایمینګ هم خرابیږي نو کم کسان چې غواړي چې د دوی ټایمینګ هم صحیح شي او د دوی خپې هم نه رپي او د دوی ښځه حمل واخلي نو هغوی دې د ښځې سره دا رنګې کوروالی نه کوي ځکه چې دا نقصانات لري او فایده یو هم نشته دی دا د اسلام هم خلاف دي او نقصانات هم دي نو کوشش کوئ چې خپلې ښځې سره په اسلامي طریقې سره کوروالی وکړئ نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایدې واخلي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان